پښتين عمران خان ته نړۍ ته نور دروغ مه وایئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين ویلي افغانان او پښتانه هیڅ کله د نجونو د زده کړو مخالف نه وو او نه د ښځو پر حقونو سترګې پټې کړي. هغه زیاتوي پاکستان د نړۍ ته نور دروغ نه وایي او د افغانستان په نوم دی د ځان لپاره د مرستو جلبولو هڅه نه کوي. پښتين پر پاکستان غږ کړی چې نور دې د افغانستان پر ضد خپل استعماري سیاستونه بند کړي. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان پرون د اسلامي هیوادونو ناستې ته ویلي چې افغانان د نجونو زده کړو پر وړاندې حساس دي او دا جدیت د افغانانو د کلتور برخه ده. بلخوا پخوانی ولسمشر حمید کرزي هم ویلي چې عمران خان د افغانانو توهین کوي او ترمنځ یې تفرقه اچوي. هغه وایي توصیه مې ورته دا ده چې زموږ په کورنۍ چارو کې دې لاسوهنه نه کوي او نه دې په نړیوالو غونډو کې د افغانستان په نمایندګۍ خبرې کوي. خو بیا د حمید کرزي خبرو ته په غبرګون کې د طالبانو بهرنی چارو وزیر ویلي چې عمران خان د افغانستان په اړه توهینامیز خبرې نه دي کړي. هر څوک کولی شي خپل شخصي نظر څرګند کړي.